خپله مور مې دروغجنه وه. د یو 8 کلن ماشوم مور مړه شوه. پلار یې بل واده وکړ. څه موده چې تیره شوه، پلار یې له خپل ماشوم نه پوښتنه وکړه: ستا لومړنۍ مور ښه وه که دا اوسنۍ؟ ماشوم په معصومه ژبه ځواب ورکړ: اوسنۍ. زما لومړنۍ مور دروغجنه وه. پلار یې په حیرانتیا پوښتنه وکړه: هغه څنګه؟ ماشوم په خواره خوله وویل: کله چې هغه ژوندۍ وه نو ما به لوبې کولې، شوخي او ورانی به مې کاوه. دی به تل راته ویل چې که ورانی د وکړل ډوډۍ نه درکوم، خو کله به چې د ډوډۍ وخت شو تر ټولو مخکې به یې زما لاسونه راومینځل. دا اوسنۍ مور مې هسې نه ده. تېره ورځ ما ورانی وکړ، نو دی راته وویل چې ورانی مه کوه، که نه بیا ډوډۍ نه درکوم. خو ما یې خبرې ته غوږ کېنښود. له پرون نه مې هیڅ نه دي خوړلي. دا مور مې هیڅ دروغ نه وایي.